बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्राउंड कतुनको ज ستاسو قربا فدادیل او تاسو د پاکستان ټلویزیون په خبر مرکز نه پروګرام د نن خبر نیخ بنې غوري په دې پروګرام کې تاسو پته ده چې موږ تازه خبرونه ډیسکس کوو په دې کې انټرنیشنل خبرونه هم وي ملکی او مقامی علاقائی خبرونه هم وي موږ سره نن هم بلاشي خبرونه دي خو موږ سره چونکې وخت کم نو په ډېر خبرونو باندې بیا موږ تبصره ونه کړی شو ما سره نن یو ځل بیا د پیښور ستر خبریال او تجزیه کوونکی جناب زاهد میروخیل صاحب موجود دی ډیره مننه زاهد صاحب په فیک نیوز باندې به هم خبره کوو په سوشل میډیا په لاره باندې ډیر زیات جعلي خبرونه فیک نیوز چې کومه دا مخې ته راځي او خلک په یقین هم کوي غټ مصیبت دا دی چې خلک په یقین کوي په دې خبره کوو نگران وزیر اعلی خیبر پختونخوا جسټس ریټایرډ سید ارشد حسین شاه اچانک دورو سلسله چې کومه دا هغه جاري ده پرون هم حیات آباد میډیکل کمپلیکس دوره کړې ده په دې هم خبره کوو موسم چونکې اوس داسې دی چې یو خو د سینې بیماریانې د ګلې بیماریانې نزله زکام تبه ټوخی دې سره اوس جلدي د سکن بیماریانې چې کومې دي خورېږي لګیا دي د صوبې غټ هسپتال هیلارچ دلته چې کوم صورتحال دی تاسو په ډېر ښه نظر دی ډاکټرس چې کوم دي دلته نه چې کوم ښه ډاکټر سینیر ډاکټرس دي هغه دلته نه استعفاګانې ورکوي دلته نه روان دي او بل یو اعداد و شمار داسې راغلی دی چې صرف په پېښور کې چې کوم بېروزګاره خلک دي د هغې تعداد د 10 لکو نه سیوا شوی دی پرون یو فیک نیوز مخې ته راغلی و ډاکټر ذاکر نایک چې عالمي شهرت یافته سکالر دی د هغه د مرګ خبر و او دې نه مخکې هم موږ په پاکستان په لیول باندې ډېر خبرونه کتلي دي چې خبر راشي خور شي او چې کوم سړی خلکو مړ کړی په خبرونو کې هغه په خپله مجبوره شي چې راشي یو ویډیو پیغام جاري کړي چې نه زه خو ژوندی یم نو دا زموږ د سوشل میډیا د استعمال چې دی او دا خلک چې کوم د سوشل میډیا استعمالوي او خاص کر نیګیټیو استعمالوي او بیا تاسو که سیاسي بنیادونو باندې وګورئ په پاکستان کې چې د سوشل میډیا کوم هغه د وجې ده دی چې سیاسي ګوندونه خپل پروګرام وړاندې کی خپل منشور خلکو ته وښیي خپل ماضي خلکو ته وښیي چې یاره موږ دا کارنامې کړي دي یا په مستقبل کې زموږ د دا کارنامو اراده ده بالکل کنځلې دي او بدې ردې دي او د نفرتونه خورول دي دا سلسله به تر کومه پورې جاري وي زاهد صاحب فدا صاحب که موږ زموږ پاکستان په سیاست کې وګورو نو ظاهره خبره ده دا اوس نږدو ورځو کې مخکې هم دا سلسله ډېره وه دا سلسله چې دا د نواز شریف صاحب او د بېنظیرې صاحبې ترمنځ د هغې د حکومتونو ترمنځ دا کاروانې دا انتقامي کاروانې دا څیزونه روانو بیا تاسو ته پته ده چې په 2007 کې دې چې کوم دغه وکړو معاهده وکړه میثاق جمهوریت د هغې د لاندې همدا خبرې وې چې د دې نه پس به مونږ د پاکستان د ترقۍ خبره کوو او دا سیاست کې کم ګالم ګلوچ چې دی دا الزامات چې دي په یو بل باندې دا به نه لګو د هغې نه پس مونږ وکتل چې ظاهره خبره ده دوه حکومتونه چې کم تیر شو هغه وخت کې صورتحال بالکل ټیک ټاک و هغه هم فدا صاحب تاسو کتل هغه به هم یا د اسمبلی د فلوره پورې هغه خبره دغه به هغه خبره به چې کېدله یو بل ته اختلاف به چې یا به په جلسه کې و کله چې د کپتان صاحب حکومت جوړ شو نو د هغې نه پس مونږ وکتو چې یو نوې جګړه غونډه کې چالو شو جګړه چې وه د سوشل میډیا جګړه وه او بیا په کمې خبرې به چې په جلسو کې یا دننه په محفلو کې به کېدلې د پاټو هغه خبرې ټولې چې دی عامو خلکو روچتې کړلې او هغه بار راغلی او دومره حده پورې راغلی چې خلکو بعضې خلک داسې دي چې مثال په طور باندې هغه یو سړی یو لیډر نه خوښوي نو بیا د هغه پسې د هغه دومره کردار دغه وکړه کردار کشي ورته وکړه دغه وکړه دا سلسله یو ونه کړه ټول جماعتونه چې دي هغه کوشش کوي خپل حده پورې لګیا دي زاهد صاحب اختلاف رای چې کومه ده که نه د جمهوریت حسن دی بالکل ټیک ته د هغې خپل فورمز دي پوره په اسمبلي کې تاسو هم اسمبلي کور کړې ده صوبایي اسمبلی موږ خو قومي اسمبلی خو چونکه په اسلام آباد کې ده خو موږ هغه براه راست نشریات ګورو ډېر په شایسته طریقې سره ډېر د اخلاقو په دایره کې دننه یو بل باندې تنقید کوي د یو بل په کارکردګۍ باندې تنقید کوي ذاتي حملې چې کومې دي هغه یو بل باندې نه کوي خو لکه بیا د لاندینۍ سطح ته که تاسو راشئ که نه او سیاسي ورکران یو بل سره کله ونښلي په سوشل میډیا باندې نو دوی ښه په کورونو کې یو بل رشته دار کزنز یو بل سره دشمني کوي
لکه دا کوم طرف ته دا نوې نسل روان اصل کې مونږ ته فدا صاحب د اختلاف رائے برداشت کولو هغه طریقه چې دا مونږ ته نه ده ښودلې شوې. مونږ همیشه که زمونږ ټول سیسټم چې کوم دی که ماشوم په کلاس روم کې دی هم هغه ته چې دی استاد لګیا دی بس هغه دغه دی ټیک شو هغه ته نه دی ورکړی شوی. دغه شان که هغه بیا غټ شوی دی او شعوري زندګۍ ته راغلی دی نو هم هغه دې باندې نه دی پوه شوی. نو غټه مسله دا ده فدا صاحب چې زمونږ چې کوم خلک چې کوم دي د هغې تربیت چې کوم دی که نه هغه پولیټیکل انداز باندې یا د هغې اختلاف رائے برداشت کولو د هغې طریقه باندې نه دی شوی. هر سړی چې کوم دی کومه رائے پیش کوي نو هغه دا نه وایي چې دا زما رائے ده دا صرف زما رائے ده ضروري نه ده چې دې سره خلکو متفقي خو هغه دا ګڼي چې یاره زما دا رایه چې کومه ده دا ټیک ده دا بالکل ټیک ده. او که ته مثال په طور باندې هغه رایه باندې هغه دومره دغه شي بجای د دې چې هغه کوم ځای کې غلطي هغې ته هغه دغه وکړي رجوع کړي د هغې نه علاوه هغه لاړ شي او هغه مثال هغه بل سړي سره جګړه چالو کړي او هغه جګړه دومره په حده پورې لاړه شي فدا صاحب چې مثال په طور باندې تاسو ته پته ده بعضې ټایم پکې ګوره یو کال یو نیم کال مخکې په فلاین کوچ کې جګړه وشوه د دوو پارټو د کارکنانو یو راولګېد په سیاسي خبرو کاټلنګ والا کاټلنګ کې واقعه وشو په لاره باندې او یو کس چې دی هغه تماچه راوښکله او بلې چې کوم دی وویشتو ټیک شو. نو دا حده پورې دا څه د وجې لاړل دا د دې د وجې لاړل فدا صاحب چې مسله دا ده چې زمونږ بره چې کوم لیډران دي یا زمونږ د پاټو مشران دي نو د هغې رویه هم دغه شانته ده. نو هغه شانته د هغه د کارکنانو هم رویه ده. اوس ګوره که مونږ وګورو مونږ سره دلته جماعت اسلامي دی د هغې د کارکنانو اوس تاسو یو رویه وګورئ جمعیت نه یادو چې کوم طلبا تنظیم دی د هغې نه علاوه چې د هغې کوم پارټي ده تاسو اوس د هغې خلک وګورئ نو مثال تاسو هغې سره اختلاف کوئ دغه کوئ هغه برداشت کوي. پیپل پارټۍ کې ډېر داسې خلک دي چې مثال تاسو مخامخ غي باندې اختلاف کوئ نو هغه مني خپل غلطیانې مني سیزونه مني او نو بیا هغه خلکو دغه خلکو د لاندې چې کوم کارکنان دي هغه هم دغه شانته دي هغې کې هم برداشت دی. خو د 2-3 کاله مخکې نه چې کوم سچویشن چالو شو فدا صاحب تاسو خو کتل چې په اسمبلی کې هم دا پرسنل خبرې کېدلې یو بل باندې پرسنل الزامات لګېدل دا کلچر ډېر زر بدل شو. زاهد صاحب رایې چې کومه ده که نه ستا به یو خپله یو نظریه وي سیاسي نظریه به دې وي سو عقیده به تاسو لرئ خو ګوره چې کله هم مکالمه کېږي مکالمه خو ډېر پازیټیو شی دی که نه نو بیا پکار دا دی چې تا سره دلیل د دلیل قوت چې تا سره وي نو بیا د کنځلو ضرورت نه وي او که ته فرض که خپله خبره خپله رایې مدلل انداز کې دلیل سره ووایې او ته مخامخ چې کوم چا سره ته مکالمه کې هغه ته کنوینس کې هغه ته متفق کې د خپلې رایې سره نو دا کامیابي ده. خبره ته په خپل محفل باندې پرېږدئ که نه چې هغې ته ساه خس کوي څه دغه کوي مثال په طور راځو بل خبر ته وزیر اعلی خیبر پښتونخوا جسټس ریټایرډ سید ارشد حسین شاه چې کله نه راغلی دی ډېر فعال کردار ادا کوي مختلف ضلعو ته لاړو مختلف هسپتالونو ته لاړو تاڼو ته لاړو پټوارخانو ته لاړو او دا یو ښه سلسله ده. یو خو دې سره متعلقه چې کوم ډپارټمنټ وي متعلقه چې کوم سرکاري افسران یا اهلکاران وي هغه ایکټیو وي چې کله هم وزیر اعلی راتلی شي صرف دا نه چې صرف په پېښور کې وزیر اعلی چونکې دلته سیکریټریټ دی دلته افیس دی نو صرف پېښور نه نور خواوشا یا چې کوم لرې ضلع دي هلته هم اچانک راتلی شي. پرون دی اچانک لاړو حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته بالکل نو څه ولیدل هغه وایي چې بقول د هغې چې ګوره د هغې وایي چې جینیټوریس سروسز چې د هغې کوم صفایي نظام چې کوم هغه ډېر خراب په هسپتال کې او ظاهره خبره ده ګوره دا مونږ فدا صاحب زمونږ یو مسله ده مونږ انټرنیشنل هم یو مونږ نیشنل هم یو مونږ علاقایي هم یو ټیک شو. زمونږ مسله دا ده چې هسپتالونو نظام کله هم په صفایي باندې چا نه دی جج کړی چې کله ته د هغه معاینه کې که نه نو هغه په صفایي نه جج کېږي. مثال هغې کې معیار څه دی د علاج ټیک ده د هغې مشینري چې کومه ده د هغې معیار څنګه دی هغې کې د مریض د حقوقو تحفظ کېږي نه مریض مطمئن دی یس مریض چې دی تشخیصي ټایم هغه له څومره ورکړی شوی دی نه دی ورکړی شوی نو که دغه پیټرن باندې مونږ خبرې کوو کله نو بیا خو زمونږ سیسټم به ټیک شي. که مونږ صرف صفایي پسې ورغلو نو فدا صاحب یو هسپتال کې چې 1000 بیډونه وي 1000 بیډونه لکه تا سره هر وخت ډکي او اوورال تا سره 1400-1500 بیډونو کیپیسټي په هغې کې تا سره 1400 کسان چې داخلي
نو 14 سره تاسو ته پته ده چې بعضې ټایم چې دی یا 1000 کسان داخلي نو بعضې ټایم چې دی یو کس سره 15 کسان وي. بالکل هلته پراته وي په دې کوریډورز کې په هغه کې. ټیک ده. نو کله چې دومره ډېر ګوره تاسو کله اډې ته لاړ شئ که نه نو تاسو ته هغې کې د خلکو چلن ډېر نو هلته به ګند هم ډېر پروت وي. ګند به صحیح خو مثال په طور څوک به جوسو پیکټ به پروت وي څه به څه پراته وي څه به څه پراته وي. ټیک ده. یو خو دغه یو ویسټ دی یو بایو ویسټ دی. ټیک شو. هغه که وزیر اعلی صاحب هغه لیدلی او هغه د کشانده خراب پروت وي. مثال په بایو ویسټ کې مثال په طور کاټن دی اپریشن دوران کې چې کوم مالوچ استعمالیږي یا نور زخمونو باندې چې کوم هغه کلاو پراته وي. ټیک شو. وینو سره ډک چرته کلاو پراته وي سرنجونه پراته وي چېرته ډریپونه پراته وي. نو بیا دغه خبره ډېره یو تشویشناکه خبره ده. ټیک شو. او که مثال په طور باندې چېرته معمولي په رادارۍ کې صفایي نظام دغه شوي نو د اسپتالونو دا نظام چې کوم دی د دې چې خپل کم کلاس 4 یا کم صفایي نظام نو هغه دی نشو پوره کولی نو دا دی اوس پرایویټ کړی دی. نو اوس پرایویټ سیستم دی هغې نه ظاهره خبره هغې ته پوس کوي. بله خبره دا ده زما په خیال باندې فدا صاحب که موږ وګورو اوورال نو حیات آباد میډیکل کمپلیکس د دې خیبر پښتونخوا د ټولو نه ښه هسپتال دی. بالکل. صفایي لحاظ سره د معیار لحاظ سره د سټاف د او بیا چې کومه تاسو د کومې صفایي خبره وکړه که نه لکه 1000 بیډز یا هغې سره 2 3 کسان خلکو کې هم شعور پکار دی. خلکو لکه زمونږ رواج دی یا څه شی دی چې مریض سره بچي د کور نه 15 کسان به خامخا ځي. بالکل. د کور یو فرد خو ورسره لازمي دی. ټیک دوایانې راوړلي څه هغوی نو ډاکټر هم آواز کوي یاره دې مریض سره څوک دی. ټیک ته یو کس پکار دی خو لکه پای کې تپوس له چې څوک د لرې ضلعو نه راشي نو هغه شپه هم بیا اسپتال کې کوي. خال په اسپتال کې مختلف موسمونو کې تاسو وګورئ که نه په ګرمۍ کې باغه پراته وي په یخنۍ کې باغه پراته وي ځان سره به د براستنې او دا ټول سامان به هم راوړی وي هلته به خوراک هم کوي هغې باتروم هم نه لیدلی او څنګه چې زموږ په هغه کې د نسوار استعمال دی یا د خوراک ته هغه ریپرز او چې کوم باقیات یا هلته پراته وي نو بیا خو د خلکو هم لکه قصور په دې کې شته دی که نه. LRH باندې مختصره خبره کوو ډاکټرز دلته نه مستفي کیږي دا ولې وجه څه ده د صوبې غټ اسپتال دی. بالکل. دا اوس چې کوم بحران دی ظاهره خبره ده یو خو ډاکټر چې کوم دی دا پروفیشنلی دا هر ځای کې دته خو د نوکرۍ څه مسله وي نه نو ظاهره خبره ده دی کې دا چې دی کې بعضې هیډ اف ډپارټمنټ چې دي هغه پروفیسران دي کالجونو کې سبقونه ښیي. ټیک شو. او دلته راځي وزټینګ کار کوي. په اسپتال کې یو خو دوایانو ډېر سخت مسله ده بحران دی دوایانې بالکل نشته. ټیک ده. دویمه خبره 3-4 ورځې مخکې پیسې جاري شوي دي خو چونکې هغې کې به میاشت 20 ورځې به لګي چې دوایانې بیا دي اخلي کم از کم نو فلحال هغې بحران دی. بله خبره دا ده چې په بعضې اپریشن تھیټرو کې فدا صاحب بنزایل او دا وړوکې سامان مالوچ او سرنج دا هم نشته. ټیک ده. نو دې کې اوس هیډ اف ډپارټمنټ چې کومي د هغه کار صحیح هغه ته چې وویلی شي لاندې نه چې یاره موږ سره دا سامان نشته دا څه ختم دي نو هغه اسپتال انتظامیې ته خط ولیکي دغه ولیکي نو ظاهره خبره ده چې بیا اسپتال انتظامیې سره هم پیسې نه وي مسلې هغه بیا نه پوره کېږي نو بیا دا ټول برډن چې کوم دی د مریضانو بوج مریض خو بیا دی ته هغه ته دا نه مني چې یاره کاټن شته نشته یو سړی د مینګورې نه راغلی یا مثال د چترال نه راغلی هغې له تاسو د اپریشن ټایم ورکړی دی او एकदम تاسو سره سامان نشته. ټیک ده. تاسو هغه ټایم چې دی هغه ته تاسو ټلیفون خو نه و کړی چې تاسو مه راځئ د چترال نه هغه غریب د چترال نه راغی دلته تاسو په عین ټایم وویل چې اپریشن کینسل یا موږ سره سامان نشته نو د هغې ټول ذمواري چې ده د هیډ اف ډپارټمنټ باندې راځي نو دغه قسمه خلک چې دي بیا فدا صاحب جابونه پرېږدي او LRH کې ډېرو خلکو بعضې د ملازمتي اصلاحات چې کوم شوي دي یا سروس سټرکچر چې کوم دی د هغې د وجې هم خلکو ملازمت پرېښی دی مسایل پکې ډېر لکه پیدا شوي دي په اسپتال کې او د هغې غټه وجه دا ده چې دې ته فنډز ډېر زیات پکار دي چونکې دا اسپتال چې دی دی کې ډېر کم حصه چې ده د مخیر حضرات چې کوم دي دا ورکوي باقي ټولې پیسې چې دي دا صوبایي حکومت ورکوي او بیا نن سبا د مریضانو بوج هم زیات شوی دی ټولې صوبې بوج چې دی په LRH هر سړی وایي جرنلي اسپتال ته مې رسوه ټیک ده نو هغه ظاهره خبره ده دلته او بیا موسمي بیماریان هم زیاتې شوي دي د سینې د ګلې او بیا خشک موسم دی که نه باران نه کېږي بالکل او جلدي امراض ورسره سیوا شوي دي صاحب دا دواړه چې دي د فدا صاحب د ماحولیاتي
ماحولیاتي آلودګي چې کومه ده پېښور تاسو ته پته ده څو ورځو نه د ټولو نه ګنده ترین ښار کې ماحولیاتي آلودګۍ د وجې شمارلی کېږي. نو دې کې دوه اثرات کېږي. ظاهره خبره ده یو خو چې کوم د اپر ریسپیریټري بیماریانې دي د سینې نه اوچت چې کومې بیماریانې دي نزله ده زکام دی. دې کې اوس یو خطرناک وایرس چې دی هغه د ګذشته شپږو میاشتو نه موږ سره انفلوئنزا چې ورته وایو چې د هغې نه هر کال په پاکستان کې 1.5 خلک چې دي دا مري. ډېر معمولي موږ ته ښکاري نزله او دغه که نه دې نه خلک 1.5 خلک مري. ټیک شو. د انفلوئنزا چې کوم انفلوئنزا وایرس چې دی په شپږو میاشتو کې 1.5 لاک خلک متاثره کړي دي په دې خیبر پښتونخوا کې. ټیک شو. او پېښور کې ډېر خلک متاثره کړي. دغه خلک د فدا صاحب چې دا ریپورټ شوي دي هسپتالونو کې. ټیک شو. اوس روزانه بنیاد باندې څومره خلک دي چې هغه ته پته ده هغه هسپتال ته ډوزي نه وایي بس 15 ورځو کې ټیک کېږم یا هفته کې ټیک کېږم. او بیا بل مصیبت یو دا هم دی زاهد صاحب چې او ډېرو خلکو باندې خارښ چې کوم دی ډېر لګېدلی دی. د هغې مسله د هغې زما په خیال باندې ښه خبره اوس دا ده فدا صاحب چې دومره غټ ماحول موږ نشو ټیک کولی एकदम. ټیک شو. یخنۍ موسم هم کم دی. نو ښه خبره دا ده چې یو خو چې بار سړی وځي ماسک استعمال ډېر ضروري دی. او بله خبره دا ده چې د ویټامین ډي دپاره د نور استعمال چې کوم دی په خپل هم نور اخلي او دا قسم احتیاطونه هم پکار دي. او بیا یو بل مصیبت چې دی هغه سیلف میډیکیشن دی. کور کې دوايانې پرتې دي په ماشومانو هم هغه استعمال او ځان هم ډاکټر جوړ کړي او په دې نه پوهېږو چې کوم دوایي سره به کوم د دوایي کمبینیشن جوړه به استعمالوي. کتونکو پروګرام وخت هم سرته رسي. یو بل خبر و چې اعداد و شمار مخې ته داسې راغلی دی چې صرف په پېښور کې په ټوله صوبه کې نه صرف په پېښور کې بېروزګارانو چې کوم تعداد دی هغه 10 لکو نه سیوا شوی دی. پرون زه یو یونیورسټۍ ته تلم کانوکې شروع نیشنل یونیورسټي اف کمپیوټر اینډ ایمرجنګ ساینسز. دلته ما چې څومره سټوډنټ سره خبرې وکړې نو هغه ټول په جاب وو. وایم ما دا څنګه وایي د ضرورت د وخت د دنیا چې کوم ضروریات دي چې کومې تقاضې دي د هغې مطابق موږ ته سبق ښودلی شوی دی او موږ اوس په کارخانو کې یو ځای کې بل ځای کې اوس په جاب یو. دا ډېره ښه خبره ده. موږ په یونیورسټۍ کې اکثر ګورو چې ډیګریان خو ځوان کول ته میلو شي خو هغوی ته د خپل مستقبل پته نه لګي. نو سټډیز هم داسې پکار دي چې دا ځوان چې کوم دی دا صرف ډیګري په لاس کې نه ګرځوي او بېروزګاره نه وي. زاهد میروخیل ته فدا عدیل ته اجازت ورکوي. د الله په امان.